د لوی څښتنتالا په سپېڅلې نامه سلامونه وخت مو په خیر. د عروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې لخوا د عمل خبري څانګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1402 کال د کب 20مه چې 2024 زیږدیز کال د مارچ له 18 نیټې سره سمون خوري. زه صادق فروتن یم او ستاسو پام راړوم خبرونو ته. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ په یخچال سیمه کې د ترافیکي پیښې له امله 21 تنه مړه سوي او 11 نور ټپیان دي. یاده پیښه د ټانکر، موټرسایکل او د بس ترمنځ د ټکر له امله سوي چې له ټکر وروسته بس اور اخیستی دی. د دغې پیښې ټپیان د درملنې په موخه د ګرشک او لښکرګاه ایمرجنسي روغتونونو ته لیږدول سوي دي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د فراه ولایت د بخش آباد بند د اوبو ګرځولو تونل د پاککاري چارې 15 سلنه پرمختللي دي. یاد بند د اوبو د مهارولو یوه ستره پروژه ده چې په بشپړولو سره به 590,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړو بسي. یاد بند دغه راز د 1360 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو او 20 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد اسحاق ډار ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ویلې او افغانستان ته یې د سفر بلنه ورکړې ده. ښاغلي متقي له خپل پاکستاني سیال سره په خبرو کې ویلي چې سیمه ورځ تر بلې خپل مثبت تعاملات زیاتوي او د سیمې په کچه د سترو زیربنایي پروژو عملي چارې په پیلېدو دوی او افغانستان له پاکستان څخه د رغنده برخې اخیستو تمه لري. دغه راز دې ټلیفوني خبرو کې دواړو لورو په ډیورند فرضي کرښې د مسافرو، مریضانو او سوداګریز تګ راتګ کې د اسانتیاو په رامنځته کولو او د شته ستونزو پر حل ټینګار کړی دی. فرزاد منصوري د تکواندو یو افغان لوبغاړی چې بریټانیا کې مهاجر دی د بلجیم په اوپن نړیوالو سیالیو کې د سپینو زرو میډال وګاټه. منصوري وایي هغه خپلو سیالانو ته چې له ایرلند، فرانسې، کولمبیا او اسپانیا څخه راغلې وه ماته ورکړې ده او دویم مقام یې ترلاسه کړی دی. او په پایلني خبر کې د غزې څخه پر غزه د اسرائیل پوځیانو د تازه بریدونو په پایله کې د یوې کورنۍ 15 غړو په ګډون 56 تنه فلسطینیان شهیدان سوي او 150 نور ټپیان دي. یاد بریدونه تیرو 24 ساعتونو کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسرائیلو ولسمشر د یوې تازه پریکړې له مخې رفح کې د نظامی بریدونو پلان منظور کړی دی. له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.